ننګرهار کې د ملي امنیت په هڅو 10 تنه داعش وسلوال د یو شمېر سپکو او درنو وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شول. دغه داعش وسلوالو په اچین او نازیانو ولسوالیو کې فعالیتونه کول. د ننګرهار ولایت د ملي امنیت ادارې د هلو ځلو په نتیجه کې د داعش وسلوالې ډلې لسکاسیزه ډله د نیازګل په مشرۍ د وسلوال فعالیت څخه لاس واخیسته او د سولې بهیر سره یوځای شو. دوی له ځان سره یو اندازه سپکې او درنې وسلې هم د ملي امنیت منصوبینو ته وسپارلې او له دې وروسته به وسلوال فعالیت نه کوي. د سولې له پروسې سره یوځای شوي دغه داعش وسلوال وایي د پاکستاني ملیشو او پوځ له لوري تجهیز کېدل او مشري هم هغوی کوله. دوی دغه راز وویل چې د داعش وسلوالو مورال کمزوری شوی دی. دې باندې موږ پوه شو چې دا خلک چې کوم دي دا زموږ دښمنان دي، دوستان نه. موږ راځو، موږ نور د خپل ملک په خپله باندې انشاءالله چې په قوضه کې نسو شي، انشاءالله څوک دا نیوی شي که نه. مورال یې کمزوری دی، نور نشي کولی داعش چې دا مخکې وړاندې لاړ شي. موږ په دغه باندې راغلو چې صاحب موږ له نور خوند رانکړه. خلک چې موږ ګوري د ټول پاکستان ملیشا او پوځ دی. د سولې له پروسې سره یوځای شوي دغه داعشیان وایي نور داعشیان به هم وهڅوي تر څو د سولې له پروسې سره یوځای شي. موږ غواړو چې ټول ورونه چې څوک هلته موږ سره وو او باید چې راشي موږ راغلو دغه د ښه قدر عزت هم کېږي، باید چې هغوی هم راشي او دغه د سولې پروسې سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم 2 تنه وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شول.